السلام علیکم ملګرو. عمران ریاض چې دی نو هغه د ملک نه بهر ته لاړ لندن ته او بیان یې ورکړی دی او د پښتنو یې پکې ډېر غټ صفت کړی دی. ویډیو راسره مکمل وګورئ ملګرو. څنګه چې تاسو ته پته ده عمران ریاض چې د ملک نه بهر ته تللی دی او هغه دا بیان ورکړو که نه. عمران ریاض وایي که نه وایي زه 3 پیره چې دی نو ناکامه شوی یم د ملک نه په بهر ته تلو کې، ځکه چې زه یې نه پرېښودلم. که تاسو سوچ وکړئ که نه هغه یو پیر چې دی نو عمرې له روان او هغه چې دی نو هغه یې منې کړو ویل ته به نه ځې. او بل طرف ته چې دی نو وایي زه دغه خلکو شکریا ادا کوم خاص کر د پښتنو او چې هغه ماله سپورټ راکړو او زه یې بهر ملک ته راوستلم نو هغه د پښتنو ډېره زیاته غټه شکریا ادا کړله. دا ویډیو ضرور د نورو ملګرو سره شیر کړئ د عمران ریاض په باره کې نوي معلوماتو. جنید اکبر شهباز شریف ته ډېره غټه دمکي ورکړې ده ملګرو. جنید اکبر شهباز شریف ته وایي که نه وایي نن ستاسو حکومت ته چې ته څه کولی شې وکړه او که سبا له زما حکومت راغی که نه نو وایي ستاسو ماشومانان به هم جاړي او یاد به یې ساتي. وایي د 9 مۍ نه پس چې دی نو تاسو زموږ سره کومه ظلمونه کړي دي که نه وایي دا زه چېرته هم نشم هېرولی او که چېرته ما له اختیار راغی که نه نو وایي ستاسو نه به زه نشان عبرت جوړوم او تاسو ته به زه په اسمان کې ستوري ښیم ملګرو. دا چې دی نو جنید اکبر چې دی نو شهباز شریف ته د دمکي ورکړې ده. وایي نن ستاسو حکومت ته چې تاسو څه کولی شئ وکړئ، که سبا له زما حکومت راغی نو وایي تاسو به بیا یاد ساتئ. دا ویډیو ورسره ضرور شیر کړئ. د جنید اکبر دا پیغام ضرور ټولو پښتنو ته ورسوئ، ټولو پاکستانیانو ته ورسوئ.